نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا وعرفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله عز وجل دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تېرېږي. قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. الله جل وعلا دې وکړي چې تاسې مې د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو مخکې درته بیان کړل چې د بدر له غزا څخه مخکې کوچنۍ څو غزاګانې ترسره سوي او هغه مو تاسې ته هر یوه په تفصیل سره بیان کړه. خو قدرمنو اوریدونکو، په داخلي کې چې مو درته ذکر کړه چې په یوه کې صحابه کرامو مالونه ونیول او هغه یې غنیمت کړله، له هغه څخه ما سوه په یوه غزا کې هم مالونه نه دي غنیمت سوي او نه هم لوټ سوي دي او نه هم څوک پکښې وژل سوي دي. دا کار قدرمنو اوریدونکو هغه وخت وسو چې کله د مشرکانو لخوا کرز بن جابر الفهري د یوې ټولۍ خلکو پر مټ د مسلمانانو مالونه لوټ کړل. مشرکانو له دې مخکې هم داسې ډېر کارونه کړي، خو د کرز بن جابر عمل د دې سرایاو لوی لامل سو. قدرمنو اوریدونکو، د عبدالله بن جحش رضی الله عنه د چریکي برید څخه وروسته له مشرکانو سره ویره زیاته سوه. دوی د عمل په میدان کې له نزغمونکو حالاتو سره مخ سول او له هغو حالاتو سره مخ سوله چې دوی به ترې هر وخت ویره درلوده. د دې سره په څنګ کې قدرمنو اوریدونکو، دوی د رسول خدا صلی الله علیه وسلم په اړه له مخکې څخه هم پوه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره هوښیار او ځیرک دی. خو اوس یې دا خبره د عمل په میدان کې هم ولیدله چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم څومره هوښیار، ځیرک او د ښکلو تدبیرونو خاوند دی. له همدې امله د دوی ټولې تجارتي لارې او قافلې د هغه د څار او څارنې لاندې سولې. مشرکان په دې وپوهېدل چې مسلمانان له دوی څخه 450 یا هم 500 کیلومتره لیرې مدینې منورې ته ولاړل او د یوه ناببره برید له امله د دوی سړي یا وژنې او یا یې له ځانونو سره بندیانوي. مالونه یې غنیمت کوي او خپله د برید له ځایه د غنیمتونو او بندیانو سره روغ رمټ وځي. وكان في شهر رجب
رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان. معزز اوریدونکو، مشرکانو چې له پخوا څخه په زړه خوړلې وه چې د مسلمانانو له امله به یې د شام تجارت له ګواښ سره مخ سي، نو اوس یې په رڼو سترګو وکتل چې د شام تجارت یې له خطر سره مخ دی. دوی ته پکار و چې د زور او کبر له دایرې راوتلی وای، د زور او کبر خوب څخه ویښ سوي وای، او د جوهینا او بنو زمره قومونو په څېر یې د روغې جوړې تړون لاسلیک کړی وای. خو د دې پر ځای د دوی د مشرانو حسد او کینه نوره هم زیاته سوه. مشرانو یې ملا وتړله چې خپل هغه پخوانی هوډ، یعنی د مسلمانانو وژل او ځورول به پوره کوي، کوم چې دوی په خپلو کورونو او مرکزونو کې درلود. د حسد او دشمنۍ همدغه بدرنګ او کرکجن هوډ او غړومبېدونکی اور و چې دوی یې د بدر تر میدان پورې ورسول. سبع هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح. قدرمنو اوریدونکو، دا خو یو اړخ و. د بل اړخ څخه د عبدالله بن جحش رضی الله عنه د ناببره برید وروسته الله جل وعلا د هجرت په 2م کال د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض کړ، او په دې اړه دا آیاتونه نازل سول. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. شباړه ای مسلمانانو، له هغه خلکو سره د الله جل وعلا په لار کې جنگ یعنی جهاد وکړئ کوم چې له تاسو سره جنگ کوي، او تیری مه کوئ. بېشکه چې الله جل وعلا تیره کوونکي نه خوښوي. تاسو ته چې هغوی هر چیرې په لاس درسي همالته یې ووژنئ، او له کور او کلي څخه یې هغه ډول وباسئ لکه څرنګه چې تاسو ویستلی واست. او فتنه یعنی کفر او شرک له قتل څخه سخته او لویه ګناه ده. او تاسو له هغوی سره د مسجد حرام سره په خوا کې تر هغه وخته پورې جنگ مه کوئ تر څو چې هغوی له تاسو سره جنگ شروع کړی نه وي. نو که هغوی در سره اول جنگ شروع کړ بیا یې ووژنئ. د کافرانو همدغه شان بدله او سزا وي. نو که هغوی له جنگ او شرک څخه لاس واخیست او منسول، نو بېشکه چې الله جل وعلا بخښونکی مهربان دی. او له هغوی سره تر هغه وخته پورې جنگ کوي تر څو چې فتنه یعنی کفر او شرک ختم سي او یوازې د الله جل وعلا دین قایم او اوامر یې پلي سي. نو که هغوی له قتل او شرک څخه لاس په سر سول، نو بیا ورباندې ملامتي نسته، او د تیری پرچی وهل او وژل دي یوازې پر کافرانو ده. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان. قدرمنو اوریدونکو، د لږ وخت په تیریدو وروسته
الله جل وعلا دغه آیاتونه هم نازل کړل. دې آیاتونو کې د کافرانو د وهلو طریقه ښودل سوې. ځینې احکام نازل سول او له مسلمانانو څخه د جنگ غوښتنه وسوه، لکه الله جل وعلا چې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ژباړه: او کله چې تاسو د کافرانو سره مخ سئ نو تر هغه پورې یې څټونه ووهئ چې ښه یې وینې توی سي، او چې برلاسې سوئ نو بیا یې بندیان کلک وتړئ، نو بیا یې له دې وروسته یا د احسان له امله خوشي کړئ او یا یې د فدیې په بدل کې ور ایله کړئ. جنگ تر هغه پورې کوئ تر دې چې د هغوی جنګیالي وسله کښېږدي. ستاسو دنده همدغه ده، او که الله جل وعلا غوښتې وای نو له هغوی څخه به یې پخپله بدله اخیستې وای. خو الله جل وعلا تاسو یو پر بل ازمایي، او کوم کسان چې د الله جل وعلا په لار کې وژل سوي دي نو الله تعالی به یې هیڅکله د هغوی اعمال ضایع نه کړي. ژر دی چې الله جل وعلا به سمه لاره ور وښیي او د هغوی چارې به سمې کړي، او هغوی به هغه جنت ته داخل کړي کوم چې الله جل وعلا دوی ته له پخوا څخه په نوم کړی و. ای مؤمنانو، که تاسو د الله جل وعلا له دین سره مرسته وکړئ، الله جل وعلا به له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو پښې به کلکې کړي. وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها معزز اوریدونکو، د دې آیاتونو له نزول څخه وروسته داسې آیاتونه هم نازل سول چې د هغو کسانو بدي پکښې بیان سوی و چې د جهاد او قتال د فرضېدو له امله یې زړونه په رپېدو سول، رنګونه یې ژړ سول او سخت وارخطا سول چې نو اوس به څه کیږي. الله جل وعلا فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ژباړه: نو کله چې یو داسې محکم صورت نازل سي چې په هغې کې د جنگ ذکر وي نو د الله پیغمبره ته به هغه کسان وویني چې د چا په زړونو کې چې د نفاق مرض دی، هغوی به تا ته داسې ګوري لکه په یوه کس چې د مرګ سختي راغلی وي، او هرې خوا ته به رډ رډ وارخطا ګوري. فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعد وعرفت غزوات يرى بها الثبات. معزز اوریدونکو، دا چې پر مسلمانانو جنگ او جهاد فرض سي
دوی د جهاد په لور وهڅول سي او جهاد ته ځانونه تیار کړي، نو دا د وخت حالاتو او شرایطو سره برابر کار و. ښکاره خبره ده کومو حالاتو سره چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم مخ و، داسې حالاتو کې هر هوښیار رهبر د حالاتو سره سم قدم پورته کوي، حالاتو ته په کتلو سره خپل عسکر تیاروي او د راتلونکو احتمالي بریدونو ته ځان چمتو کوي. نو څه وخت چې خبره داسې ده، هغه الله چې په هر څه پوه دی او هر څه ورته معلوم دي، څنګه به د حالاتو سره سم احکام نه نازلوي. معزز اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کوم حالاتو سره مخ وه، له هغې څرګندېدله چې ډیر ژر به د کفر او اسلام، حق او باطل ترمنځ یوه فیصله کوونکې جګړه کیږي. په خاصه توګه کله چې عبدالله بن جهش رضی الله عنه چریکي برید وکړ، نو له امله یې د مشرکانو د غچ او حسد اور رابل سو. دوی د غچ او حسد اور دومره لمبه کړل او دومره یې وسوځول لکه وازګه چې په اور باندې کښېښودل سي. يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجاه. معزز اوریدونکو، کوم آیاتونو کې چې د جنگ او جهاد امر و، هغې څرګنده کړه چې ډیر ژر به د کفر او اسلام جنگ وسي، او د همدغو آیاتونو سیاق او سباق دا هم ښکاره کوله چې بری د مسلمانانو دی. د بیلګې په توګه الله جل وعلا داسې امر کړی و چې مؤمنان دي کافران هغه ډول له کورونو څخه وباسي لکه دوی چې یې ویستلي وه. همدارنګه الله جل وعلا مؤمنانو ته د جنگ او په جنگ کې د بندیانو نیولو او تړلو اصول او طریقه ور وښودل. مؤمنانو ته ښایي چې بندیان یې ونیسي، هغوی وتړي او په مځکه کې خپل واک کلک کړي. دا د دې لپاره چې د جنگ ټول عوامل له منځه ولاړ سي. دا ټول هغه څه و درنو اورېدونکو چې دا یې څرګندوله چې په پایله کې بریا د مؤمنانو ده. خو دا خبرې یې په څرګندو او واضحو ټکو کې ځکه ونه کړي چې تر څو هغه کسان چې له الله جل وعلا سره مینه لري ښایي چې تر اخرنۍ شېبې ځان تیار او چمتو کړي. للهجرة الغالية في السنة الثانية للهجرة الغالية للهجرة الغالية تحويل وجه القبلة. په همدغو شپو او ورځو کې درنو اورېدونکو، یعنې د هجرت په 2 کال د شعبان په میاشت کې چې له 623 میلادي کال د فبروري سره سمون خوري، الله جل وعلا بیت المقدس څخه د بیت الله د قبلې اړولو حکم هم وکړ. د دې کار څخه نتیجه دا سوه چې شرپسند او شر اچونکي او خوښونکي یهودان چې د شر اچولو او لانجو جوړولو لپاره د مسلمانانو په صفونو ننوتلي وه، هغوی څرګند سول او د قبیلې بدلیدو له امله په خپل پخواني څیره ښکاره سوله. پایله دا سوه چې د مسلمانانو پاک او سپېڅلي صفونه د ټګانو، برګانو، شرپسندو او لانجمارو خلکو له ګډون او شتون څخه پاک او سپېڅلي سوه او یو سپېڅلی او منظم اسلامي لښکر پاتې سو. دا قدرمنو اورېدونکو د قبلې د تحول یا اړولو یو اړخ و. بل طرف ته د قبلې بدلیدو له ځان سره دا پیغام هم درلود چې دغه اوښتون او بدلون د یوې نوې مرحلې پیل کېدو زیری و، او دا مرحله به هغه وخت پای ته رسیږي کله چې بیت الله په مکمله توګه د مسلمانانو منګولو ته ورسي. ځکه دا یوه حیرانونکې خبره ده چې د یو قوم قبله دی د هغوی د دشمنانو تر ولکې لاندې وي. که اوس د دشمنانو زور او ولکه وي باک نسته، خو هغه ورځ باید راسي چې د دشمن لاسونه لنډ او پرې کړل سي او قبله په خپله خپل وګرځول سي. لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها تبوك كي تتمها وقد جرت قدرمنو اوریدونکو، د دې آیاتونو د نزول او احکام وروسته د مسلمانانو هلې ځلې زیاتې سوې، قدمونه یې د پرمختګ پر لور ګړندي سول. الله جل وعلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم
اسلام او جهاد سره مینه نور هم زیاته سوه او ډیر مینوال و چې کله به د دشمن سره مخ په مخه جګړه وکړي. وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان. قدرمنو اوریدونکو، نو دا هغه وخت سو چې د بدر لویه او تاریخي غزا یعنی د اسلام لومړی او فیصله کوونکې جګړه رامنځته سوه. موږ به قدرمنو اوریدونکو د دې غزا د پیښېدو ځینې لامل تاسو ته بیان کړو. موږ خو قدرمنو اوریدونکو د عشیره غزا د څېړنې په وخت کې دا خبره کړې وه چې د قریشو یوه تجارتي قافله د مکې مکرمې څخه د شام پر لور روانه وه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم یې د نیولو هڅه وکړه، خو قافله یې له لاسه ووتله. څه وخت چې همدا قافله بیرته د شام څخه مکې مکرمې ته تلله او د تلو نیټه یې نږدې سوه، نو دوه صحابه کرام هر یو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه او سعد بن زید رضی الله عنه یې د شمال پر طرف ولیږله ترڅو د قافلې د راتګ په اړه معلومات وکړي. دواړو په همدې نیت هورات ته ورسېدل او هملته پاتې سول. تر هغه وخته هلته پاتې و چې ابو سفیان د دوی پر وړاندې د خپلې قافلې سره تیر سو. دوی دواړو په ډېرې تیزۍ سره د مدینې منورې پر لور باندې حرکت وکړ او رسول خدا صلی الله علیه وسلم یې له تازه حالاتو څخه خبر کړ. معزز اوریدونکو، دغه کاروان د مکوالو له زیاتو مالونو څخه ډک و. ډېر قیمتي مالونه او اسباب پر اوښانو بار وه. د ټول مال قیمت تقریبا 200 او 2.5 کیلو سره زر و، یعنی 50,000 د سرو زرو دینارو قیمت یې و. او د دې کاروان د ساتلو لپاره یوازې 40 کسان وسلوال پر دنده باندې ګمارل سوي وه. قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر. قدرمنو اوریدونکو، له اسلامي لشکر سره ډیر زرین چانس وو او له بلې خوا که مکوال او مشرکان دا مالونه له لاسه ورکړي نو له امله به یې ډیر لوی نظامي، سیاسي او مالی تاوان وکړي او له دې سره په څنګ کې به د لوی رسوایي سره هم مخ سي. نو له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته اعلان وکړ، خبر سئ د قریشو له مالونو څخه ډکه قافله را روانه ده، وروځغلئ، کیدای سي چې الله تعالی یې په ګوتو باندې درکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا چې هیڅ فکر نه و او هیڅ توقع نه و چې مسلمانان به د قافلې پر ځای د مکې د مشرک لشکر سره مخ کیږي او له امله به یې یوه لویه جګړه کیږي. نو له همدې امله له هیڅ چا څخه ونه غوښتل سول چې باید خامخا په قافلې پسې ووځي. هر سړی خپلې خوښې ته پرېښودل سو، جبري خبره نه وه. صحابه کرامو هم ډېرې هلې ځلې نه کولې چې ووځي، ځکه ټولو فکر کاوه چې دا هم د رسول خدا صلی الله علیه وسلم د نورو نظامي تحرکاتو په څیر یو حرکت دی. له همدې امله ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې سول، خو هیچا ورته په سپک او بد نظر نه کتل چې ولې له غزا څخه پاتې سول. لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخير. خیر، درنو اوریدونکو، موږ تاسې به دا کیسه واورو او د دې لشکر د جنګیالیو په اړه باندې په ځانونو پوه کړو، خو انشاءالله الرحمن په بله خپرونه کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت مو هم دومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په درنه حضور کې پاتې سو. غواړو چې همدلته له تاسو سره مخه ښه وکړو. نو خوږو اوریدونکو، تاسو پر الله جل وعلا باندې سپارو. تاسو زموږ نورې خپرونې له یاده مه باسئ. پاتې شیبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام
نبوي سیرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې. ټولنه کې ژوند د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت